اوس مهال د هغه احزابو کې چې د اسلامي حزبونو په نوم باندې یا د اسلامي ډلو په نوم باندې کار کوي، په دوی کې تر ټولو ستر مشکلات ولې وینئ؟ څو کاله د وړاندې تاسو وینئ چې په همدغه زموږ تاسو په هېواد کې دلته د امیرالمؤمنین په نوم باندې یو چا ته لقب ورکړل شو، هغوی دغه کار کوو. فکر کوي چې دغه ټول اسلامي خلافتونه دي؟ د اسلامي خلافت مسله موږ او تاسو د اسلامي خلافت مسله یا د حزب التحریر د ادعا چې د اسلامي خلافت په اساس یې کوي یا د تحریک خلافت چې د دیوبند دارالعلوم او د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د علماو او مبارزینو چې زموږ د ترنګزو حاجي صاحب د اډې ملا صاحب دوی هم د افغانستان جهاد او استقلال د هغې برکتونو نه و چې د عثماني خلافت د حجاز د پاچا نه د جهاد فرمان د هند او افغانستان ته راغی او بیا امیر امان الله خان د استقلال اعلان وکړو په 1919 کې. دغه تحریکونه د 1915 نه شروع شوي وو تقریبا په افغانستان او منځنۍ اسیا کې. اوس چې په 53 کال کې 1953 کې د تحریک حزب التحریر حلقات او پروګرامونه ګورو، د حزب التحریر چې څومره موږ مطالعه کړې ده په هغو هیوادونو کې چې د دوی پیغام وررسېدلی، یعنې ډېری هغه خلک چې نوي مسلمانان شوي دي موږ په جاپان کې پیدا کړي، په ترکیه کې پیدا کړي، په منځنۍ اسیا کې ډېر قوي هغه ځوانان چې په لوړو زده کړو بوخت دي دې تحریک سره ملګري کېږي، هغه چې د یو هوسا او د زړه تسکینونکي نظام غوښتونکي دي او فلسفه باندې هغه اساسي فلسفه باندې باور لري، په اخلاقیاتو باور لري او په نظام باور لري، هغوی د حزب التحریر تر شاوخوا راغونډېږي. یعنې مخ په ډېر په پراخېدو دی، ځکه دا یو په اخلاقي اصولو باندې استوار تمرین کوي د اسلام د سیاسي نظام. نو که تاسې د دنیا په مختلفو ملکو کې دوی د جګړې سره دغه نه لري او خلک یو سیاسي نظام ته رابلي، ځکه نبي صاحب که راشو دلته لکه څنګه چې انصاري صاحب ورته اشاره وکړه، هغه خلک چې ډېری نوي په اسلام باندې مشرف کېږي هغوی تر ډېره پورې په دغه حلقاتو کې یا په دغه شاوخوا کې سره راټولېږي. که داسې ورته راشو په ځانګړې توګه په دغه خپل هېواد افغانستان کې وګورو، دلته هم ډېرې ډلې د اسلام په نوم، د جهاد په نوم او اسلام ته د کار په نوم، د اسلامي روزنې او د اسلامي تربیې په نوم باندې حتی ډېر پراخ مرکزونه لري. د دوی سره تفاهم ولې نه لرئ؟ موږ د مسلمان ډلې په توګه د ټولو مسلمانانو سره تفاهم لرو او د تفاهم په هڅه کې تر یو نوم لاندې تر یو خط لاندې مسلمانانو کې تر ټولو مهم تر یوه نامه لاندې راټولېدل د اسلامي امت او د خلافت تر چتر لاندې وي او خلافت تر اوسه زموږ یو هدف دی چې باید هغې ته ورسېږو. د دې دپاره موږ د ټولو اسلامي ډلو سره هڅه کوو تر څو پورې دغې اجنډا ته سره خپل نظر سره متحد کړو. ستونزه چېرته ده؟ د خلافت په مسله کې ټوله اسلامي نړۍ، ټول اسلامي امت متفق دی او پرته له یعنې خلافت نه مخکې موږ حکم بما انزل الله چې په نازل شوو احکامو باندې د خلکو د چارو سرپرستي وشي دا فریضه ده. نو د دې خاطر پرته له خلافت دا تطبیقېدلی نه شي. په دې کې ټول علما متفق دي، ټولې ډلې متفق دي. ستونزه دا ده چې دغې هدف ته په کومو طریقو رسېدل پکار دي. چون په اسلام کې د هر شرعي حکم د تطبیق لپاره ځانګړې شرعي طریقه الله سبحانه تعالی نازله کړې ده. د دې خاطر پیغمبر اسلام یو ځل د صفر نه شروع وکړله او په مدینه منوره کې لومړی اسلامي دولت تاسیس کړ او بیا یې د فارس او روم د وخت لوی ابرقدرتونه وننګول او بیا اصحابو دا کار دوام ورکړ او خلفاو ورپسې دوام ورکړ. موږ هم غواړو چې لومړنۍ هسته لومړی د خلافت مغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې لکه څنګه چې په مکي دور کې فکري او سیاسي مبارزه کړې په هغې طریقه باندې موږ هم په متنفذینو کې لاره پیدا کړو، هم د امت عامه افکار سره متحد کړو تر څو عامه رایه جوړه شي په امت کې او بیرته کله چې خلافت ایجادېږي امت په ځان باندې استبداد فکر ونه کړي بلکې د هغو ملاتړ وکړي، حمایت یې وکړي، هغوی پوه شي چې د غله د لاس غوڅولو نه حکمت څه دی، د قصاص د اجرا کولو نه حکمت څه دی، د خلکو د چارو د سرپرستۍ د اسلام د اقتصادي نظام. مثلا زه یو شی درته کوم چې اسلام داسې یو اقتصادي نظام درلود چې 1400 کالو په اوږدو کې اصلا اقتصادي بحران پکې نه و رامنځته شوی. عملاً چې ګورې غرب په هره لسیزه کې په لسګونو اقتصادي بحرانونه تمرینوي، خو د هغې تر څنګ کوم د انسانانو وژنه چې غرب روانه کړې ده دغې نیشنلیزم پر بنسټ باندې چې کوم حتی اروپا اوس د نیشنلیزم نه منکره ده. موږ په اسلامي نړۍ کې لا هم په نېشنلیزم باندې خوشاند وو. دا ستونزه ده. نېشنلیزم حتی پیغمبر اسلام صریح رد کړې ده. پیغمبر اسلام په ډېرو شدیدو حتی قرآن په ډېرو صریح آیتونو کې چې دا ستاسو امت دی، تاسو د یو واحد خدای پاک پیروي وکړئ. همدغه نېشنلیزم زموږ انرژي تجزیه کړې ده. لکه تاسو ګورئ د پاکستان نن زما حساسیت د پاکستان سره دی، د پاکستاني حساسیت د افغان سره دی. همداسې د افغانانو حساسیت حتی که خلافت موجود وي پرته له ویزې مو باید سعودي ته لاړ شو. د خپل یعنې د سعودي رژیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د یو خاندان په توګه چې رامنځته شوی دی د غرب رامنځته کړی دی، اسلام نه دی رامنځته کړی. نو یو شی چې زه غواړم چې هغې ته اشاره وکړم
قرار صاحب د افغاني د کتاب نه چې یو شاعرانه کتاب دی د ادبیاتو کتاب دی د دربار کیسې دي او دا د ډیرو احساساتو او عاطفي مسایلو په اساس باندې لیکل شوی دی. تنها د یوه موضوع نه باید بس د اسلام په تاریخ باندې قضاوت وشي. د تاریخ لپاره کتابونه دي چې خپله مسلمانانو لیکلي دي، د وخت د حاکم سره مخالفو کسانو هم لیکلي، موافقو کسانو هم لیکلي دي، او د دې ترڅنګ آثار چې د خلافتونو نه پاتې دي په هغې باندې باید غور وشي. یعنې تنها د یوه افغاني د کتاب نه چې یو شاعر نن هم ګورو ځینې شعراو کتابونه شته دي، آیا موږ په دغه تېرو حکامو باندې تنها د یو شاعر د کتاب نه قیاس کولی شو؟ دا د خلافت د تاریخ ډېره زیاته مننه کومه. قرار صاحب، د وروستیو خبرو په توګه باندې د 1.6 میلیارده مسلمانانو د ستونزو حل په څه کې وینئ؟ سیاسي ثبات، خپلو ګټو ته ژمنتیا، خپلې ګټې ښه تنظیمول، خپلې سرچینې ښه تنظیمول. دا ستونزه چې ده تر ډېر حده پورې اقتصادي ده، تر ډېر حده دوی د تعلیم ستونزه ده. موږ تاسې ګوره د جګړې په میدان کې چا نه یو خراب کړي، موږ په ټکنالوژۍ کې وروسته پاتې یو، موږ تاسې په سیاسي سیسټمونو کې وروسته پاتې یو. یو تصور چې باید واضح شي هغه دا ده چې ملت او امت دوه بېل شیان دي. ملت فقط تاسې په یو کلي کې له یو بل کلي سره د اوبو ویش لرئ که نه لرئ، همدغسې تاسې په لویه کې راواخلئ. دا ویش د مادي منابعو چې ده دا په دیني اساس باندې نه کیږي. تاسې د یو کلي سره خپل اوبه تقسیموئ، د یو کلي سره خپلې ځمکې تقسیموئ، دا د خپلو ګټو په خاطر باندې کیږي. که چېرته د یو کلي خلک بلکل که څوک خپل د کلي اوبه غواړي له یو بل کلي نه، په هغه صورت کې دی د اسلامي ورورولۍ خلاف کار نه کوي. یو ملت چې دی هغه دغسې فرض کړه چې دا یو کلی دی، د ده خپلې ګټې دي، د ده خپله لاره په بل کلي باندې سپاره ده چې باید هغه خلک لاره ورکړي، د ده حقابه په بل کلي باندې شته چې هغه خلک باید د ده اوبه ورپرېږدي. دغسې نور مسایل در واخله. ملت د امت چې دی یو حدیث دی د دوه خلیفګانو په اړه چې همزمان دوه خلیفګان حتی حاکمیت نشي کولی. وایي اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الاخر منهما. کله چې دوه خلیفګانو سره همزمان بیعت وشي، دویم سر له تنه پرې کړي. یعنې دومره حیاتي مسله ده. یعنې د اوبو د ویش قیاس د امت د اوسنۍ جغرافیې په اساس باندې دا قیاس یو په اسلام کې جغرافیه او د ټولنې خبره ده. د ټولنیز روابط په اسلام کې د ښاریتوب په اساس باندې او د تبعیت په اساس باندې تنظیم دي. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم مدینې ته ولاړ، هلته یې اولنی کار چې وکړ هغه د مدینې میثاق یې ولیکو چې په هغې کې د یهودي حق هم معلوم و، د عیسوي حق هم معلوم و. لنډه خبره دا کومه چې ملت په اسلام کې ملي ګټو ته ژمنتیا چې ده په اسلام کې ناروا نه ده. موږ تاسې چې افغانانو لپاره دغه ډول یو فکر چې هغه دوی د خپلو ملي ګټو نه منکروي، دا زهر قاتل دی. ځکه زموږ ستاسې ستونزه دا ده چې موږ هېڅ وخت خپل ملي ګټو ته ژمن نه یو پاتې شوي، خپل ملي محوریت ته ژمن نه یو پاتې شوي، او موږ د همدغسې دعایو غلطو دعایو چې هغه د بهر نه راځي او موږ تاسې تیر باسي. ستاسو باید د خپلو ملي ګټو لپاره د همسایګانو په نفع تیر سئ. د دغو تېروتنې تاسې که د ټولو دغه ډلو ریښې وګورئ چې هغه په دغه ډول دعایو ته لمن وهي، د دې ټولو ریښې به تاسې د استعمار په ځالو کې وګورئ. همدغه حزب التحریر په اسرائیلو کې د اسرائیلو په مرکز کې جوړ شوی دی. فلسطین د انګریزانو تر واک لاندې و. خو د انګریزانو تر واک لاندې اسلامي امت دی. یعنې د انګریزانو اسرائیل موږ په رسمیت غواړم د سعودي عربستان سعودي بچی بولو. ته څنګه هغه به د خلافت زما خبره مه قطع کوه ورور. اسرائیلو په لفظ باندې که دی حزب التحریر ورسره تړي، دا غلط نظر دی. ځکه چې ته خبر ته ما پرېږده بیا ته خپله خبره وکړه. مهرباني خو ته څنګه دا تصور کولی شې چې د انګریزانو د سلطې لاندې سیمې نه دغسې یوه داعیه راووځي؟ کوم ځای په هغې وخت کې مستقل و چې یعنې د اوس کوم ځای مستقل شته؟ افغانستان مستقل و، په هغه وخت کې مستقل و. افغانستان مستقل و، که د افغانستان نه دا ناره راوتلې وه موږ باور پرې کولی شو. دغه حرکتونه اولنۍ ستونزه دا ده، تاسو ټولې هغه فرقې چې په اسلامي نړۍ کې راغلي دي د دوی ریښه بهایان دي. په فلسطین کې دوی مرکز و، لندن ته انتقال شو. قادیانیان دي په هندوستان کې د انګریز تر سیمې لاندې دوی مرکز و، لندن ته انتقال شو، اوس هلته دوی سټیشن لري. حزب التحریر ده په فلسطین کې د انګریزانو په سیمه کې دی تاسیس و د اسلامي نړۍ د بې ثباته کولو لپاره په غربي نړۍ کې لکه څنګه سیانساري صاحب ورته اشاره وکړه ډېر نفوذ لري. اوس هم د دوی شرایط موجود دي چې آیا حزب التحریر نړۍ په بې ثباته کولو کې تر اوسه یوه هڅه کړې ده؟ زه دا نظر دی، یعنې یو احساساتي نظر دی. همدا ده چې ته حاکم نظم
حاکم نظام یو غیر اسلامي نظام دی. حاکم نظام یو غیر اسلامي حل لارې پیدا شو. اوس مخکې دوی د اسلامي امارت خبره وکړه، خو هغه اسلامي امارت د طالبانو چې هغه تقریبا په افغاني نېشنلزم، البته اسلامي افکار خو په افغانستان په دایره کې و، یعنی دوی په پاکستان کې فعالیت نه لرلو، نه یې د سیمې په نورو هیوادو کې، نه یې ایران ته لاس غځولی. که امیر المؤمنین په نوم باندې موږ ورته راسو د دوی ترانې د شعارونه تاسو د در په یاد دي چې دوی ویلي چې یعنی امیر کېدلی شي، او دا د اسلامي نېشنلزم موضوع اصلا د هر لارې ته راځو. قرار صاحب لاندې خبرې قرار نه افغاني ما ویلې، د افغاني نېشنلزم افغاني نېشنلزم بخښنه غواړم. د حل لاره همغه د اسلام پیغام دی چې انسان من حیث فرد خلیفه دی، او دی به په خپل واک او په خپل برخلیک ټاکلو کې سهم اخلي، او دا برخلیک د دغسې یو سیستم له لارې چې په هغې کې انتخابات کېږي د ډیموکراسۍ له لارې ممکن دی. ځکه ممکن دی چې زه که چېرته د یو سیمې اوسېدونکی یم، خپل پاچا باید خپله وټاکم. د حزب التحریر یا دغسې ګوندونو تر ټولو غټ مشکل دا دی چې دوی غواړي چې په پراشوتي شکل باندې یو نظام په خلکو حاکم کړي. موږ تاسې دې تجربه د طالبانو په امارت کې ولیدله چې د خلک به د قمچینې په زور باندې جومات ته وړل کېدل. اساسا هدف دا دی چې تاسو په ټولنه کې کار وکړئ، د فرد اصلاح کوئ، د فرد اخلاقیات اصلاح کوئ، د فرد عقیده او دیانت اصلاح کوئ چې هغه خپله جومات ته ولاړ شي. دغه طرح او پلان دا دی چې بیا هم له پاسه یو پراشوتي نظام په مسلمانانو حاکم کړي، او حل دا دی چې مسلمانان خپل اخلاقي وضعیت ښه کړي، خپل د مسلمانانو ترمنځ د تعلیم لپاره کار وشي، دوی د اقتصاد لپاره کار وشي چې اقتصاد خپله له اخلاقیاتو سره ډېر قوي تړاو لري، او ثبات ته کار وشي، او اوسني نظامونه تقویه شي. ډېره زیاته مننه کوم. نوي صاحب په روزنیزه برخه کې من حیث فرد څه روان دي؟ موږ کافي د اسلامي امت روزلو لپاره حلقات لرو چې په هغې کې د اسلام ثقافت ورته زده کوو، تر څو د اسلام په سیاسي فکر باندې امت پوه شي. د هغې تر څنګ همغه کسان بیرته د امت د عامه افکارو د عامه رایې جوړولو لپاره کار کوي چې په هغې کې تاسو پرونی زموږ سیاسي فعالیت ولیدلو چې د رسنیو څخه موږ په څه شکل باندې څه ډول پیام ورته ورسولو. په همدې شکل باندې موږ په نړۍ کې لوی لوی کنفرانسونه لرو تر څو په امت کې دغه فکر نور هم ترویج کړو، او دا خلافت سل په سلو کې انشاءالله راتلونکي. ډېره زیاته مننه تاسو چې په بحث کې مو راسره ونډه واخیسته. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. دغه خپرونه تاسو ته